السلام علیکم حکمت الله من وسلواز ذکر الله پاک په قرآن شریف په سورۃ البقره کې کړی دی چې کوم چې بنی اسرائیل په سیارای نساء دا یو سارا د په جیپټ کې چې د بنی اسرائیل له خوراک بندوبست نو د الله پاک پر دې باندې من او سلوا نازل کوي. من او سلوا چې دی یو خاص قسم خوراک دی. من او سلوا من چې دی د ربی ابن انس مطابق دا چې دی تر شودو سپین تر شودو یعنی ملک تر شودو سپین دی او تر شهد چې کم شات ورته وای دا تر هغه خوږ دی. دا یو قسم خوراک دی. د بعضی د پدې کې مختلف یو خپل د خبرې راځي. بعض خلک د دې نازل کېدو طریقه چې د هغه مختلفه خبرې راځي. څوک وای د شپې نازل کېدی، څوک وای یا ادا د سار د تاجد آباد بیا د سار تر لمر تر خطو تر ټیمو پورې دا نازل کېدی. د نازل کېدو ټیم دغه د بعض خلک وای دا چې پر درختو باندې پر کوم پاړې دی پر هغه باندې بنشتي ولو خلک باور راوي بشلو خړل بیا. بعض خلک وای یا پر هر کور باندې د بعض روایت کې دا راځي چې پر هر کور باندې د خپل مطابق تقریبا د 4 کیلو شاوخوا کم او بیش دونګي د امن شول پر هغه علاقې پر کور پر نازل کېدو د خلکو به بیا خړل د ورځ د پاره. نو چې کوم ټیم دی د وی ورځ د پاره سٹورول چې کوم ټیم دی د ریوي ستر مطلب تر وی ورځ زیات بده ځان سرکشه شو لاغه خدای پاک قدرتي بیا چې شو کو خراب وسلو. خو مګر ټیم بیا دا رقم یو د جمعې په ورځ چې د جمعې د هفته په ورځ د جمعې په ورځ د 2 ورځې د جمع کول سو بیا نه خرابېدل. په کوم وجه باندې د هفته ورځ چې ول د اختر ورځ ول د بنی اسرائیل د اختر ورځ نو په دې ورځ باندې د خلکو عبادت کوي. او یو خبر او چې کوم شکارو هغه دی نه کوي په دې باندې د عبادت ورځ ول مطلب یې قسم دی حرام غړي دا چې دا شکار مطلب د منده یعنی نو خوراک نه دا نشکار کوي یو څه نه کول. نو په منو سر خلاصو ته نازل کېدو کوم طریقه واغه او اسماعیل دغه شی ول چې مثال کې تور پر بعض روایت کې راځي چې دا خلکو د اوبو سره ګډوي اوبو په ګډولې به خړل سېسو من یا به یو بل شي په ګډوي چې ارشي سبو زرګټ کې بس هغه د خوراک طریقه ولا سره خړل کېدل کې به اوبو په ګډوي یا چا شي په ګډوي ټیک سو بس هغه شی بجن جوړه دی. بل چې دی سلوا چې دا یو قسم مرغی ده چې موږ د چړیا ورته وایي. تر روایت کې راځي چې دا تر چړیا څه غټه ولا دا به دا رقم کېدلی چې کم ټیم د نزول طریقه به ولا دا بیا د ماشام خواته کنه بغیر خوفه کنه. اوس خو شکار کو چې شکار چې یو چې وی کوسی وی که هر شکار وی چې انسان و نشکاری وی هغه جرمنډ کې خو مګر د الله پاک د پر بنی اسرائیل باندې د فضل کړو چې کوم سلوا به ولا دا ماشام ټیم به هر چا خپل راکله بس دا خلق به ونی ولا دا خلق به بیا حلاله کله بیا یا به کباب جوړو یا خوراک چې به جوړوي ارڅ چې بکول هغه د خپل مطابق خوراک کوي و دا ته سلوا ویل کیږي. یعنی دا یو قسم حیوان و یعنی سپیرو چې موږ ورته چړیا موږ ورته وای تر دې په قد کې یا په وزن کې څه غټه ولا نو دا په ماشام د خلکو نیول اول بیا به لاله استعمال دا رقم ول چې حلاله به کله به خړل بیا کدی مطلب پر ور باندې په خول هغه د خپل یو طریقه ول چې پر رقم کولی. خو مګر د سټوري دو بیا خبر را لدی دی وی ورځ د پاره بس دغه کول حلاله د هر ورځ به دا رقم کړي. نو د دوی ورځ د پاره چې په کم ټیم د کښ ول بس هغه الله په قدرتي خراب کړي. یو د جمعې په ورځ بدی چولو د جمعې د هفته په ورځ به د 2 ورځې په ریوځ باندې دی نیول خوراک به جوړوي او د خراب دی بیان په دویم د الله پاک نظام د قدرت په کوم وجه باندې هغه مجال تل وړ ویل چې د هفته ورځ د اختر بنی اسرائیل د اختر ورځ ولا په دې ورځ باندې د خلکو عبادتونه کول. او یو خبر دویم خبر په دې کې چې شکار چول مطلب قسم حرام ولو او پر بنی اسرائیل باندې الله پاک نور نعمتونه مول لکه دغه چې دی اسایا دا به دره مکم الله پاک وي قسم خاص قسم وریچ بوله دا پر د اسمان باندې پر راوستل د خلک به د ډیر ګرمۍ سره بچاول یعنی د دو په سبب بچاول د الله پاک پر د خلک باندې یو خاص قسم ارهم وبل چول او بوله. نو د دې خلکو د بو 100 بیچ کم ټیم موسی علی السلام چې موسی علی السلام چې کوم ټیم پر ډبره باندې لرګي والی کنه د دې سبب تقریبا 12 داسې چینه ولې جواب دی لري قبيله خپل وبوړل او د لباس باندې بیا د الله پاک فضل او رحم او دا نعمت چې د خلکو چې کوم لباس نه خرابېدی او نقش نه کېدی نه څیریدی د خلکو چې څنګه به کده غټېدی دغه لباس هم دغه کم ور سره غټېدی د الله پاک یعنی د لباس کمی بالکل نه راکړه مطلب د کبه کپڑے اغوست ول کبه کمیس اغوست دا نه خرینه دی نه دا څیریدی په دا چې څنګه د خلک غټېدل د لباس هم د ور سره غټېدی دا هغه فضلونه دي چې الله پاک پر بنی اسرائیل باندې وکړل مګر د ټیم سره دغه و چې د خلکو نه شکر وکړه بنی اسرائیل نه شکرې چې شوله نه شکرې دا غشي ول چې د خلکو کوبه ولې
که اوبه ولې کمانو که سلوا و دا خلکو به سټورول ذخیره کولې بس د دا ناشکري د وجه الله پاک پر دا خلکو باندې عذاب راوستي دا من او سلوا چې کوم وله من او سلوا چې کوم الله پاک د دې خلکو څه واخیستله پر دې باندې د نعمتو څخه دې محروم کړو. نو امید لرم چې په من او سلوا په بیک ګراوند باندې تاسو سره خلاصوي او دا سوچ دا مې پوښتنه سوچ مې دی در سره چې دا نن موجوده پاکستان ته موږ ګورو په دې کې د کوم ذخیره اندوزي چې کوم پروسس چلیږي کنه دا مهنګای مین وجه چې کوم کمرشل ایکسپلویټیشن ورته وایي د دې مین وجه هم دغه د چې موږ کوم ټیم د بنی اسرائیل ته وګورو تاسو کې د خدای نه خواسته داسې کومې خامین خو په مشک نه چې کوم په بنی اسرائیل کې ولې او دغه ناشکری له وجه الله پاک د دې خلکو سامان او سلوا چې کوم نعمتونو هغه جن واخلو او خاص کر کې د ذخیره اندوزي چې موږ کوم د سټوریج ورته وایي کنه نو دا کمرشل ایکسپلویټیشن چې موږ ورته وایو نو هایا دا خو په اوس په زموږ په خلک کې دا عادتونه نه وي. تاسو خپل سوچ را سره شریک په کمنټ سیکشن کې خپل سوچ فکرونه خپل کمنټس ولیکئ که تاسو یو سوال په ایمیل کولای شئ ایمیل ما ایډریس چې دی ما په ډسکرپشن کې ورکړی دی. مننه. الله حافظ.